څه مصیبت وړي. الله په قرآن کې د جنت ذکر هم کوي د دوزخ هم کوي. رسول الله مبارک د دواړو ذکر کوي. او طالبان یو دفع د مضرت اولاد د جلب منفعت. نو لوی چقلې موږ ته مخکې را روانې دي. دا به په سره دې نه بچ کېږي ورونو، په دې به څنګه بچ کېږو؟ په دغه څیز به بچ کېږي کوم کار چې مولانا سبزعلي خان صاحب شیخ الحدیث و تفسیر چې کوم کار کړی هغه څه کار دی؟ دا دی زه ګمان کوم الله نه چې که دی الله سره مخامخ شوي او الله یې تپوس کړي چې څه دې راوړي دي. ممکن ده چې ده ویلي چې الله اسم نشته، خو یو دوه بچي مې عالمان پرېښي دي، قرآن ته ناست دي، مدرسه کې ناست دي، ماشومانو ته ستا قرآن ښایي، ستا د پیغمبر مشن یو جلک پکې شته دی. الله به رحم وکړي که خیر انشاءالله. لوی خبره ده. تاسو د هغه مرګولي کوټې هم پې نه شو، نه چغه واله او نه پنډې ومږلې، نه لاسونه وټپول او نه ځان پورې لاسونه ومږه، او حدیثو په خوله کې لاړ. زم داسې مرګ ته خو بنده پس خېږي، مرګ نه څوک خلاصېدی شي؟ بچي پېښې دي، پړه روغتلې دي، پړه دا هم باباجي چې زه کله دلته مې وړه دوره شروع کړه، هغه به وړه دوره خوله چې ما دلته پړاوله. نو زه یو ځل ورغلم، نو ما ته وایي بچي څه ښکاري درپسې څه کتابونه ولیکل؟ ما یې مشکات شریف او هدایات یاره سترګو نه اوښکې وبهېدې. وایي بچي اوس که مرم په روغله به مرم، اوس که مرمه په روغله به مرم. نو مولانا سبزعلي خان صاحب په روغله تللی، هغه ته چې کوم میراث میلاو شوی و هغه یې بچو ته پرېښود. په روغله تللی جومات ته د بار نه بل څوک رانغلم، د هغه بچې په مصله ناست دی. کتابونه به په چولو نه خرڅېږي، چولو غانه او په امروتو والا او په دکان کې په کتابخانې والا بچي شته، هغې به سنبالې که خیر انشاءالله. دا ډېره لویه خبره. بچي عالمان پرېږدی، بچي قاریان پرېږدی، بچي حافظان پرېږدی زما ورونه. او دویم دا چې د علماو سره د حافظانو قاریانو سره مینه کوئ، محبت کوئ، د الله د رضا د خاطر چې خدای دا مولیان خو ستا د دین خدمت کوي، ستا د پیغمبر د حدیثو خدمت کوي، او الله ستا د قرآن خدمت کوي، نو ستا د مخه دوی سره قدر کوي. طالبانو سره او د عثمانزو خلک خو ډېر نیک خلک، د عثمانزو خلک که خدای بخي انشاءالله په دې به بخي چې دي ټول عمر په جوماتونو کې د مسافرو طالبانو خدمت کړی. ټول وایي الحمدلله. علماو سره مینه موږ خو محسوسو که نه چې مخې ته راشي څونه محبت اظهار کوي، مینې اظهار کوي، راته لرې ځای نه سلام وکړي. زموږ طالب علمان ټول په دې جوماتونو کې اکثر پراتي، دومره خوشحاله چې د حد نه وتي. دقه طالبان له روټۍ ورکړه، دقه جومات کې د علماو قدر عزت کوي، احترام کوي، دینه به غلطۍ کېږي هغه درګذر کوي، ستا بچي ته قرآن حدیث په خپل مال کې د دې علماو حصه وکړي چې مال دنه په ګناه لګي. په موبایل ستا نه د ورځې 100 او 200 روپۍ لګي، یو 20 روپۍ ملا صاحب له جیب کې اچوي، استاد جي دا 20 روپۍ والا ټماټر به پې کور ته راوړی، میاشت پس 2 میاشتې پس 15 پس یو 1500 200 روپۍ په دې څه پټ غوندې استاد جي دا واخله بچو له وبې هغه خوشحاله شي، دعا به درته وکړي، هغه پې جامې ووینځي، مونځ به پې وکړي، هغه خېټې بچو ته به ډوډۍ لاړه شي، درسونه به پې وکړي. په خپل مال کې د علماو طالبانو حصه وکړي، په خپل وجود کې د علماو حصه وکړي. سیسا السلام علیکم، دا نه پسې نه کمېږي، مسکې شه ورته په خوشحالۍ باندې. استاد جي که څه خدمت یې ما ته وایي نو تا باندې څه کوي؟ خوشحاله به شي. او بچي عالمان او حافظان کې بلکل، او درسونه چې کوم دی د قرآن شریف دي ورته کښېنئ ښه، دې کې به خیر. بار کې زما ورونو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې ما د ماښام ماسخوتن بیانونه بند کړي دي، 2001 او دا 2019 19 کالو چې مې بند کړي چې ته مجبور شم په دې 19 کالو کې مې 19 نه کړي، مجبور شم نو ماښام بیان کوم، ورنه ماښام ماسخوتن طاقت مې نشته. هلته هم درسونه، نن جمعې ورځ ده، سهار نه مېلمانه هلته یو جومات افتتاح و هغې له یو جوړه و هغې له کې بیان،
ما مولانا سبزلي خان صاحب ډېر مې خوښ و، ډېر مې خوښ صاحب زما عالمان شکر دی خوښ دی. او دا بچي دا زمونږ هم بچي دي، د هغه هم بچي وو او زمونږ هم بچي دي. او په ما ډېر زیات ګران دي، زه هم ورته ګران یم، خو ما ته هم ډېر زیات ګران دي. نو چې دی راغی اسجد مولوي صاحب وی پروګرام به کوو، مې بس اقدار واست زیارت کې جمعه به څنګه کوو، ماښام داسې په یاره مې بچي دا فکر مه کوه، ماسخوتن به هم راځم که خیر، ماښام به هم راځم. مخکې خو د پلار و، اوس زمونږ یو که نه، د پلار لاس دې په سر و، زمونږ لاس به دې انشاءالله په سر وي، کمې به نه محسوسوې انشاءالله. نو زما وروڼو تاسو هم دا کشران دي ګورئ ښه، دا دونه عمرونو خو نه دي، واړه دي، دا خو زر زر غټ شوي دي. او تاسو ته دې ته به د دین په بنیاد د مشر په نظر ګورئ او د عمر په بنیاد د کشر په نظر به ګورئ. په سر به یې لاس ایږدئ ښه د رحم، تاسو به ورسره مینه کوئ، محبت، دی به د قرآن خدمت کوي او د مدرسو خدمت به کوي انشاءالله، او صالح دي انشاءالله، زما خدای یقین دی. الله پاک دې دا پروګرام الله پاک قبول کړي او د حضرت شیخ صاحب دامت برکات رحمت الله علیه په قبر د الله انوار نازل کړي. څومره چې هغه درسونه کړي دي د دین، د قرآن، د سنتو او د حدیثو او د متعلقه علومو، اوس محتاج دی پروردګاره د هغې اجرونه ورته په قبر کې ورکړي. په دې په ټولو بچو یې رب العالمینه د هغه د علم او برکتونه خواره واره کړي او د قرآن او د دین خدمت ته والي، او چې څومره مقتدیان دي، دوستان، کلیوال، محلوال، د ټولو خدای د دنیا او د آخر خیر نصیب کړي. تاسو د خدای د غمونو نه وساتي، پریشانون هم خدای وساته، خدای هم د دین دپاره قبول کا، الله مو د دنیا او د آخر برکات نصیب کا، او د دنیا او د آخر د غمونو پریشانون هم رب په حفاظت او په امان کې وساته، او مریضانو لم الله روغ صحتونه